حدیث کې راغلی نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته ویلي وای کله چې یو کس درې بچ مړ شي او دې په صبر وکړه نو دا به د دې انسان لپاره د جهنم نه د بچاو سبب وي. یو صحابي ویلي چې رسول الله کله د چا دوه بچ مړ شي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي کله چې د چا دوه بچ مړ شو او صبر یې وکړه دا به د دې انسان لپاره د جهنم نه د بچاو سبب وي. بے صحابی ویلي چې رسول الله کله د چا یو بچی مړ شي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې د چا یو بچی مړ شو او صبر یې وکړه دا به د دې انسان لپاره د جهنم نه د بچاو سبب وي. حدیث ترمذی کې راغلی دی وایي کله چې ملک الموت هغه ملائک چې په روحونو باندې مقرر دي کله چې دا د یو بنده د بچی نه روح واخلي او دا ملکی نو دا روح ته واخلي او دا ملائک بر لاړ شي. الله رب العالمین دی ملائکو ته وایي چې ای زما ملائکو کیف ترکتم عبادی تاسو زما بندگان څنګه پرې خدل اخذتم ثمرة فؤاد عبدی تاسو زما د بنده د زړه میوه قبض کړه وانغستله. حدیث کې بچی ته د زړه میوه ویله شوې ده. آیا تاسو زما د بنده د زړه میوه واغستله نو څنګه تاسو زما بندگان پرې خدل څه ویلې نو دا ملائک ورته وایي چې الله آتیناهم وهم یحمدونک وترکناهم وهم یحمدونک. یا الله کله چې موږ ورلو او د دې د بچی دا روح هم قبض کوو یا الله ستا حمدونه ویلې او کله چې ترې راتللم هم ستا حمدونه ویلې. وی الله رب العالمین دې ملائکو ته وایي چې ابنو لعبدی بیتا فی الجنه زما د دغه بنده دپاره چې تاسو د بچی هغه روح قبض کړی دی دې دپاره یو کور په جنت کې جوړ کړي وسموه بیت الحمد او نوم ولکېدی بیت الحمد. دا د چا دپاره دا د هغه انسان دپاره چې کله بچی مړ شي او دا صبر وکړي او وایي چې الحمدلله نو د داسې انسان دپاره الله رب العالمین جنت کې کور جوړوي د هغې نوم بیت الحمد دی. د جزو پزو نه څه جوړېږي اسم ته نه جوړېږي چې یو انسان د خپل مخ ووایي فریادونه شروع کړي چې یالله یو زه دې منډلی یم او په ما باندې مصیبتونه راولې زما نه دې بچی مړ کړه د بل چا نه وژنې داسې خبرې چې څوک کوي داسې انسان د الله بدي شي دا د الله نه ځان لرې کوي. خو چې کله یو بچی د چا مړ شو او دوی ویلې چې یالله تا راکړی او تا رانه واغسته او تا ته زما صبر دی د داسې انسان دپاره الله رب العالمین په جنت کې کور جوړوي او د هغې کور نوم دی بیت الحمد. د څومره د خوشحالۍ خبره ده کله یو مصیبت راغی یو مشکل راغی جزې پزې نه دي پکار بلکې دا کلمات ویل پکار دی چې انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلق لي خيرا منها. دا داسې کلمات دي کله چې انسان د مصیبت په حالت کې وایي نو کوم نعمت چې ته رب العالمین اغستی دی یا به هغه ورکي یا به د هغې نه بل غوره ورکي. بچی دې مړ شه دا کلمات ویوه الله به د هغې نه بل غوره بچی درکړي. مصیبت ته در ورسېده په عقل وږه د باندې راله دا کلمات ویوه چې انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلق لي خيرا منها الله به د هغې نه بل غوره مال درکړي. تاوان دې وکړو په یو تجارت کې دا کلمات ویوه الله به د هغې نه ښه عوضونه درکړي. دا مه ویوه چې یاره د الله نه ناامیده شي چې الله زه موندلی یم په ما باندې دا امتحانات راولي او دا مصایب په ما باندې راولي نور بندګان یې پرېښي دي. دا خبرې چې څوک کوي دا هغه خلک کوي چې د الله صحیح بندګان نه دي. امام منذري رحمه الله یو روایت راوړی دی وایي یوه ښځه وه قبر ته ناسته وه او جړلې او دا جزې پزې کولې چغې والې وایي نبي صلی الله علیه وسلم ورته ویلې وایي بچی دې مړ دی خیر دی صبر کوه. وای دی ورته ویلې الیک عني زمانه لرې شه دې دا نبي سلم نه پېژانده چې دا نبي سلم دی. وایي زمانه لرې شه ما ته هغه مصیبت رسېدلی دی چې تا ته نه دی رسېدلی. وایي دا نبي صلی الله علیه وسلم ته لاړ وایي دې سره نه ته چا ویلې چې تا ته وپېژنده وایي نه وایي دا نبي صلی الله علیه وسلم و. دا زنانه را روانه شوله د نبي سلم کور ته راله او نبي سلم ته ویلې چې رسول الله خیر دی زه صبر کوم ما ته نه وې پېژندلی. وی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې انما الصبر عند الصدمة الاولى صبر چې ته کې په اولنۍ صدمه کې به کې کله چې د باندې مشکل مصیبت راغی په اول ټیم کې به صبر کې